د لویو بخښونکي څښتن الله په نامه سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ګرانو زده کوونکو ته هیله ده چې ټول جوړ روغ صحتمند او سرحاله اوسئ او زه بیا هم ستاسو ښوونکې مرضیه غبورین د پنځم ټولګي د پښتو مضمون سره ګلالیو زده کوونکو لکه څنګه چې تیرو درسو کې هم تاسو ولوستل زموږ د لوست موضوع وه بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها پاڼه د کتاب هم وه 14 لوست هم دی اووم برخه هم ده 21 ګرانو زده کوونکو نن بیا هم د همدې لوست پاتې برخه له تاسو سره پر مخ بیایم ایله ده چې ټول جوړ روغ صحتمند اوسئ او دغه لوست تر پایه له ما سره تعقیب کړئ ګلالیو زده کوونکو د تل په شان بیا هم وایم چې تاسو ګلالیو زده کوونکي خپل کورني کارونه په سمه توګه اجرا کړئ او کتابچو کې هر هغه څه چې تاسو ته وایم هغه کورنی کار هم وکړئ بیا هم د بسم الله الرحمن الرحیم د نن لوست پیلوو ګلالیو زده کوونکو بیا هم تاسو ته وایم چې زموږ تېره ورځ لوست به د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها په اړه چې د دغه مېرمنې په اړه تاسو معلومات ولوستل چې انشاءالله هغه معلومات ستاسو هیر شوي نه وي بیا هم د دې لپاره چې دغه لوست تاسو ته یو ځلې تکرار شي او ذهنونو ته هم تازه شي یو ځلې بیا به هم زه تاسو ته دغه لوست په اړه ځینې موضوعات تکرار ووایم ګلالیو زده کوونکو موږ ولوستل چې بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور وه او دغه مېرمنې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره واده کړی یعنی او وروسته د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها د وفات څخه وروسته بیا د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره واده کړی چې دغه مېرمن وایي دیني علوم زده کړي وو او عالمه او فاضله ښځه وه چې دې خپله دغه پوهه نورو مېرمنو ته هم دغه پوهه زده کول یعنې کوم معلومات چې دې درلودل دغه معلومات به نورو سره هم شریکول که چیرې چا به دیني مسایلو کې کومه ستونزه درلوده نو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها به هغوی ته لارښوونه کوله د دې ترڅنګ بیا مو هم ولوستل چې لکه څنګه چې زموږ دین یعنې اسلام موږ تاسو ته د علم د زده کړې لپاره لارښوونه کړې ده او دا یې ویلي دي چې علم د هر نارینه او ښځینه باندې فرض دی نو موږ او تاسو د یو مسلمان په توګه باید دا هڅه وکړو چې موږ خپله علم زده کړو او د دې ترڅنګ موږ خپله کورونو کې که نارینه وي او ښځینه وي باید دا امکانات هغوی ته پیدا کړو چې هغوی هم علم زده کړي او دغه لارښوونه چې موږ د اسلام کړې ده چې په هر نارینه او ښځینه علم فرض دی دا هم باید موږ ومنو او په دې لاره کې باید زیار وباسو او دا مو هم ولوستل چې بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها د 16 کالو په عمر وه چې په مدینه منوره کې وفات شو موږ وویلې چې بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها په مکې معظمه کې زیږېدلې وه او وفات هم په مدینه منوره کې شوی او هلته خاورو ته سپارل شوی ګلالیو زده کوونکو دا زموږ د تېرې ورځې لوست چې انشاءالله تاسو زده کړی وي او ستونزه پکې ونه لرئ او د دې ترڅنګ موږ لوستي وو چې دغه لوست تاسو سم لوستلی شئ لیکلی به شئ او د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها په اړه تاسو باید معلومات ولرئ چې انشاءالله تاسو معلومات ترلاسه کړي او دغه کورني کارونه مو هم ترسره کړي دي او کتابچه او کتابونه او قلم ځان سره لرئ چې نن تاسو ته بله موضوع د دې لوست په ارتباط کې تاسو ته وایم هغه دا ده چې موږ وویل چې باید صفت په دغه لوست کې موږ پیدا کولی شو نو متن کله چې موږ لولو په دې کې باید صفت پیدا کولی وشو ګلالیو زده کوونکو نو د همدې لپاره چې تاسو باید صفت پیدا کولی شو په دې متن کې زه تاسو ته راځم د صفت تعریف تاسو ته وایم بیا وروسته د هغه راځو په متن کې صفت پیدا کوو او وروسته د هغه هم راځو د لوست فعالیتونه تاسو ته کار کوو یعنې د نن ورځې لوست موخه مو دا ده چې صفت باندې پوه شئ او صفت وپېژنئ صفت په کلمو کې او یا هم په متن کې پېژندلی وشئ ګلالیو زده کوونکو
تاسو کولی شئ خپله کتابچې راوباسئ، قلم راوباسئ، کولی شئ دغه تعریف چې ما تاسو ته راوړی دی هغه تاسو په منظمه توګه په خپله کتابچو کې ولیکئ او هغه یاده کړئ. تاسو ته وایم صفت یوه خپلواکه کلمه ده چې د یوه نوم یا یو شي څرنګوالی ښیي. صفت یوه خپلواکه کلمه ده چې د یوه نوم یا یو شي څرنګوالی ښیي. گلالی زده کوونکو منګه کلمې ولوستې چې کلمې په څو ډوله دي، خپلواکې کلمې وي او ناخپلواکې کلمې وي. دلته د دې لپاره چې راغلي خپلواکه کلمه ده. خپلواکې کلمې کې موږ ولوستل خپلواکه کلمې هغه کلمې دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم ولري. خپلواکه کلمې هغه کلمې دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم ولري. او د دې ترڅنګ مو ولوستل چې ناخپلواکه کلمې هغه کلمې دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم نه لري. دا له خپلواکو کلمو سره یو ځای کېږي، د معنا بشپړه کېږي، یعنې د جملو په رغونه کې ونډه لري. ګلالی زده کوونکو نو ناخپلواکه کلمې مو هم لوستلې وي چې ناخپلواکه کلمې هغه کلمې دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم نه لري. دا د خپلواکو کلمو سره یو ځای کېږي، معنا یې بشپړه کېږي. چې دغه معلومات تاسو لوستي وو، د دې لپاره چې دلته راغلي دي خپلواکه کلمه، تاسو ته مې تشریحات درکړه چې خپلواکه کلمه څه شی وایي. لکه قلم، کتاب، کتابچه، څوکۍ، میز. دا تاسو ګورئ خپلواکه کلمې دي ځکه چې په یوازې توګه معنا لري. خو موږ ځینې کلمې لرو چې په خپلواکه توګه معنا نه لري، دا د خپلواکو کلمو سره یو ځای کېږي، معنا یې بشپړه کېږي. نو ناخپلواک کلمې د خپلواکو کلمو سره یو ځای کېږي، معنا یې بشپړه کېږي. لکه کتاب مې، د احمد کتاب. دلته د مې ناخپلواکه کلمې دي چې په خپله پوره معنا او مفهوم نه لري، دا د خپلواکو کلمو سره یو ځای کېږي، معنا یې بشپړه کېږي. نو راځو صفت موږ وویلې هغه خپلواکه کلمه ده چې د یوه نوم یا یو شي څرنګوالی ښیي. لکه زه تاسو ته وایم ښه هلک. تاسو ګورئ دغه زه چې کله وایم تاسو ته ښه هلک، دلته تاسو پوه شوئ چې د هلک د کلمې څرنګوالی موږ ته ښیي، چې موږ پوه شو چې څه ډول هلک. موږ وویلې صفت یوه خپلواکه کلمه ده چې د یو نوم یا یو شي څرنګوالی ښیي. تاسو ګورئ، تاسو دلته مثال لیکم. ښه ښه هلک. دغه ښه کلمه څه شی ده؟ ښه کلمه دلته د صفت په توګه راغلی ځکه چې د دې څرنګوالی موږ ته ښیي. یا هم وایم لکه د ښه هلک په ځای لکه چې زه یو بل صفت ولیکم د یو شي لپاره، هغه به څه وي؟ هغه ستاسو ته دلته په یوې بلې کلمې کې. اوس تاسو ګلالي زده کوونکي یو صفت مثال تاسو په خپله کتابچو کې ولیکئ، مخکې له دې چې ستاسو ته بل مثال ولیکم، ځکه چې ما یو مثال تاسو ته ولیکه د تعریف سره سم. تعریف کې دا راغلی و چې صفت هغه کلمه ده چې د یو نوم یا یو شي څرنګوالی ښیي. دلته د دغه کلمې څرنګوالی څه شی بیانوي؟ ښه. ښه هلک ښه صفت دی او د دې کلمې څرنګوالی موږ ته بیان کړه. لکه سور قلم. دلته سور کلمه څه شی شو؟ څرنګوالی ښکاره کوي، یعنې څه رنګ قلم؟ سور قلم نه؟ دلته سور کلمه د صفت په توګه راغلی ده. نو انشاءالله تاسو صفت په تعریف کې ولوستل د یو شي یا یو نوم څرنګوالی ښیي. موږ ته د دغه قلم څرنګوالی بیانوي. که چیرې دغه سور کلمه رانه شي قلم، موږ ته څرنګوالی ښکاره څه ډول قلم. خو دلته د سور کلمې سره چې قلم راغلی، یعنې سره کلمه چې راغلی سور رنګ څرنګوالی ورته بیان کړه، لکه تور قلم، سور قلم، شین قلم، داسې.
او لکه خوږې مڼې، ښه خواړه. نو دغسې تاسو کولی شئ د صفت په تعریف پوه شوئ، صفت په مثالونو کې تاسو وپېژندل. نو تاسو کولی شئ یو متن لکه موږ چې درس ولوسته د بي بي عایشې رضی الله تعالی عنه ولوسته، دلته ما ویل تاسو مخکې له دې چې تاسو ته صفت تعریف ووایم، تاسو صفت پیدا کړئ. نو انشاءالله چې تاسو صفت یا ستاینوم په دې لوست کې پیدا کړی وي او که چیرې ګلالي زده کوونکو تاسو دغه کار مو نه شوی کړی، اوس کولی شئ د دې چې ما تاسو ته تعریف درکړ او صفت مې تاسو ته در وپېژنده، نو وروسته د دې تاسو په ډېر اسانۍ په یو متن کې کولی شئ صفت پیدا کړئ او هغه ولیکئ. لکه دا ډېره پوهه او عالمه بي بي وه، دلته پوهه او عالمه صفت شو، ځکه چې دلته د بي بي عایشې رضی الله تعالی عنه صفت بیان کړی پوهه او عالمه. نو دې ته ورته مثالونه تاسو کولی شئ نور هم په خپله کتابچو کې ولیکئ د دغه لوست څخه. او که دا لوست نه وي، تاسو ګلالۍ زده کوونکو زه مطمئنه یم چې تاسو مطالعه لرئ، په کور کې کتابونه مطالعه کوئ، نو کولی شئ هغه کتابونه چې تاسو مطالعه کوئ په هغه کې کله چې دا صفت لولئ، ضمیر لولئ، هر هغه ګرامر برخه چې تاسو لولئ کولی شئ په هغه لوستلي کتاب کې تاسو هغه پیدا کړئ. نو راځو د کتاب فعالیتونو ته. د کتاب فعالیتونه دلته تاسو ته وایم چې تاسو څه ډول کار وکړئ. کتاب کې فعالیتونه راغلي دي، وایي بي بي عایشه رضی الله تعالی عنها په مکې معظمه کې زیږېدلې ده، ځکه چې ده د ښځینه نوم لپاره ده، په آخر کې ده راځي، دی نه راځي، دلته دوه کلمې راوړي، یوه یې د دې څخه وایي تاسو دلته یعنې مناسبه چې وي هغه انتخاب کړئ او دلته یې ولیکئ. تاسو کولی شئ په کتابچې کې ولیکئ بي بي عایشه رضی الله تعالی عنها په مکې معظمه کې زیږېدلې ده. بله جمله هم د فعالیت کې تش ځای لري، هغه هم تاسو کولی شئ ډکه کړئ. وایي له حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه یې دیني علم زده کړ، اخلاقي دیني علم یې زده کړ. دا ډېره پوهه او عالمه بي بي وه، دی ده. آفرین ګلالۍ زده کوونکو، تاسو ټول وایئ چې دا ډېره پوهه او عالمه بي بي وه. تاسو کولی شئ په آخر کې ولیکئ وه. ډېرو ښځینه مسلمانو او اصحابو کرامو به له هغې څخه دیني مسایل زده کول یادول. د دې کلمو څخه کومه یوه راځي؟ آفرین، زده کول. نو د زده کول کلمه تاسو کولی شئ د مسایلو په څنګ کې ولیکئ. همدغسې بل فعالیت دی، وایي لاندې جملې ولولئ، په خپلو کتابچو کې ولیکئ او بیا د صفت کلمې لاندې کرښې وکاږئ. ګلالۍ زده کوونکو تاسو صفت وپېژندئ، انشاءالله پکې هېڅ ستونزه نشته. دا ډېره پوهه او عالمه ښځه وه، پوهه او عالمه. بي بي عایشه رضی الله تعالی عنها د علم او پوهې په برکت دغې لوړې درجې او مقام ته رسېدلې ده. دلته تاسو کولی شئ دا کلمه د صفت په توګه انتخاب کړئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. ګلالۍ زده کوونکو، دا زموږ د نن ورځې لوست چې انشاءالله تاسو پکې ستونزه نه لرئ او لوست هم زده شوی وي، تاسو کولی شئ د کورنۍ دندې په توګه تاسو نور حدیثونه هم که زده وي او یا هم زده نه وي، کولی شئ د نورو څخه یې پوښتنه وکړئ او په کتابچو کې ولیکئ. بیا هم حدیث تاسو ته له یاده کېږي او هم کولی شئ په هغه کې بیا صفت پیدا کړئ او هغه صفت په خپلو کتابچو کې ولیکئ. ګلالۍ زده کوونکو، دا زموږ د نن ورځې لوست چې یو ځلې بیا تاسو ته لنډیز وایم چې صفت هغه خپلواکه کلمه وه چې د یو نوم یا یو شي څرنګوالی موږ ویلی ښیي، د یو نوم یا یو شي څرنګوالی ښیي. د صفت په تعریف تاسو پوه شوئ، صفت هم وپېژنده، ستونزه پکې نه لرئ. تر بیا چې ستاسو درنو چوپړ ته حاضرېږم، تاسو بیا هم لوی او بښونکی خدای ته سپارم. الله مو مل شه، ښه وخت.